نقل کې ابو لیث سمرقندی رحمه الله په ډېرو کتابونو کې راغلي. ابو لیث سمرقندی رحمه الله فرمایي چې حضرت عیسی علیه السلام په یو لار باندې تیریږي، په یو لار باندې روان ده، په یو کلی باندې، او الته په کلی کې یو غر ده، دا غر جاړي، داسې جاړي لکه انسان چې څنګه جاړي، په دې طریقه باندې جاړي لکه څنګه چې انسان جاړي. حضرت عیسی علیه السلام تپوس کی دغه کلی دغه غر خوا کې چې کم کورونو د کلی پوښتنه کوي آیا د غر ولې جاړي، دا څه وجه د علت څه شی دی؟ هغه ګاونډیان د علاقې خلک ورته وایي موږ ته نور څه پته نشته دی، موږ چې کله هم دلته راغلي یو دلته هم کورونه جوړ کړي او آباد شوي د غر د هغه وخت نه جاړي او جاړي 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 نن تاریخ پورې جاړي. دا به وجه سي علت به سي پته نه لګي، بس جاړي جاړي د ډېر وخت نه موږ چې آباد دلته دا جاړي. حضرت عیسی علیه السلام الله رب الجلال ته سوال وکړ، یا الله دا غر ما ته ګویا نه که چې ما سره خبرې وکړي، دا ما ته ګویا نه که، یا رب اذن لی لهذا الجبل، یا رب اذن لی لهذا الجبل، یا الله دا غر ما ته ګویا نه که چې ما سره خبرې وکړي. الله رب الجلال غر ورته ګویا نه کوي، عیسی علیه السلام سره خبرې کوي. حضرت عیسی علیه السلام ورته وایي ای غره ولې جاړې، څه وجه ده، څه علت ده چې ته ډېر جاړې، دا څه وجه ده؟ ای د الله رب الجلال پیغمبره ما چې کله هم دا اورېدلی دي چې بوتان به په کاڼي به د اور خشاک وي، کاڼي به د اور خشاک وي. یا الله چې دا مې اورېدلې ده نو زه د هغه ورځې نه زه خفه یم چې ما به الله رب الجلال په جهنم کې اچوي. وقودها الناس، سورة بقرة، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. د جهنم خشاک به انسانان وي او کاڼي به وي، انسانان به د جهنم د اور خشاک وي. کم خلک هغه دوزخیان جهنمیان کافران دا به د اور خشاک وي. مسلمان خو مسلمان که ګناه یې کړې ده بس د الله خوښه ده، که ډاره کې معاف کوي او که عذاب تیالي دغه د خالق خوښه ده. نو والحجارة أعدت للكافرين، او کاڼي به د جهنم خشاک وي. اے حضرت عیسی علیه السلام چې کله نه زه پوه شوی یم دا مې اورېدلی دي، زه ډېر خفه یم، ما ته اطمینان نه میلاویږي چې د قیامت په ورځ به الله ما جهنم کې وغورځوي. ولی زما د حصې نه به خلک راغلي، انسانان به راغلي، د دې نه به یې کاڼي راغستي، بوتان به یې ځان ته جوړ کړي، دغه بوتانو عبادت به یې کړی، دغه بوتانو عبادت به کوي. کافران نسوارا خلق راغلی د ما د دیغر د ما د حصې نه به یې کاڼي راغستي، د دې نه به یې بوتان جوړ کړي. نو الله قرآن کې فرمایي چې وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین، د جهنم خشاک به انسانان وي، د جهنم خشاک به هغه کاڼي وي. ای عیسی علیه السلام زه په دې باندې یریږم، د الله نه یره راځي، د الله نه یریږمه، د الله نه شرمېږمه چې د ما د حصې نه به کاڼي د ما اوچت شوي، بوتان به دې جوړ شوي، خلکو به ورته سجدې لګولي، رام رام به یې ورته ویلي پروردګار عالم نه یریږم پیغمبره ما به جهنم کې واچوي.
اللہ رب الجلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وحی کی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے غر تا زیر ورکا دتا اوائے چتا دا جہنم نبتا تا پناہ در کومتا با جہنم کی ناچو مدد انہیں یہ ریگی دیر زمانی نا جاری نن انسان چی دا خاوری نا پیدا دی غر جاری اللہ تا پریاد کی قرآن اوری دلی دا قرآن دا آیات نا خبر دی دا اوری دلی چی جہنم خشاک با انسانان اوکانی وی دخپل اسی خمور سردی نن مسلمان جاری نا زڑے دا کاری پشان شوی ورستر بلی گناہ کی مبتلا دے ورستر بلی پا گناہ کی غرق دے قسم دے کسو خبر منی دا چا زڑت نکوزیگی یار نشتا دے خواب نشتا دے چکل راغی بیاب دا اخپل استر گناہ اوخ کیزی زوسوے مسلمان چم دا جمعی منز کی جمعی منز ختم شو بعد کی بیاب زاغ زور ظالمی ما جنازہ دے جنازہ ٹیم کے میں تقریر واوری دے خبری میں واوری دلی در ٹیم کے میں نرم شو گھنٹہ دو پس بیا زور گناہ گار زور ظالم رانے جوڑ شی